مې واخلې مولوي صاحب له لار ورکړي مولوي صاحب له لار ورکړي زمونږ د ډېر محترم سراج لالا د کتاب جړه په ترنم کې مخکتنه وه الوت لخې پخې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته د ساهو خلکو نه خنجرې ساته او په بدتمیزو پسې زغرې ساته د ساهو خلکو نه خنجرې ساته په بدتمیزو پسې زغرې ساته پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه کور کې آزاد څوک کونترې ساته او اجي صاحب شابسې څلور واده کا او بیا دا ټولې مرورې ساته اجي صاحب شابسې څلور واده کا او بیا دا ټولې مرورې ساته د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه خوله کې خبرې ملغلرې ساته او ستا د وطن مینه بس دغه وه چې په جیب کې ښې ډېرې ډالرې ساته او ګلویشه ستا افغان یم چرته به ځم ته دې د زړه دروازې لرې ساته خوشحاله راته اوسئ او چا راته وې جانان دې تور دی هو ما پرنا لیدلې نه دی تور به وینا ما پرنا لیدلې نه دی تور به وینا او په نیمه شپه کې به راپاڅما هو په نیمه شپه کې به خیرې درته کومه په نیمه شپه کې به خیرې درته کومه او پردی وطن دی ماسخوتن دی هو د پرهرونو نه سندرې جوړومه د پرهرونو نه سندرې جوړومه او ما او سعد حیدر اکثر په یو بل طرز کې ټپې کوو هغې سره تاسو لاس هم پړقولی شئ او دا چې سندرې او درې مې خوږې دي زه سندر بولې ښاپېرې ښکل کړی یم او په ما دې وکړه په تاوشه واړه دې مړه شالوی دې وغواړه خیرونه او په ملکنډ او کنډ به سره خیجو په پنجدارو سپلو وهمې خونه او ډکي راټول کا اور په بل کا زمونږ دستور دی په رڼا خوله درکومه په مکانې د ککنس وشوینو او په میرو ډکي ټولوم ځان پسې زما او تورو جامو کې د نظرانه شي چرته ناجوړه د زړه سره نشي خوشحاله راته اوسئ جي د الله په امان حمزه به نوره سلسله مخکې بوځي جي ټول راته ژوندي اوسئ او ملګرو مهرباني وکړئ د دې سایډونو نه لرې شئ خوندوالی د مشاعرې نه د مخکتنې دستوره ختمه ده منیر صاحب راغلی دی ضمیر صاحب دی دا ملګري د غیر چاپیره نه لرې شئ ګورئ که تاسو دا خوی کوئ بیا به موږ مشاعرې نه کوو مهرباني وکړئ تاسو مرسته وکړئ چې دا په ریکارډ باندې ټیک راشي د سوات په خلکو کې دومره لویه مینه ده او دوی ته ما دنده ووایي چې د عزیز لالا هغه شعرونه چې په سوکړک به دې میلمه کم په شملو به دې نشه کم او که ټپه مې ورته وکړه پنجابۍ به پښتنه کم او دا سواتۍ جانان مې وایي ساګېڼۍ درته پخه کم دلته راسره یو ډېر محترم زمونږ مولانا صاحب امیر صاحب میلاو شو ډېر ښه شعرونه یې وویې زما ډېر خوښ شو ځکه خو ما ډېر پخوا لیکلي دي چې زه یم د ښکلا مین ځکه خو په تا مین او زم بڼو له بیا ورکه خوښ په دې سودا مین او زه په دې مولا مین دا مولا په ما مین رامخته شئ جي تاسو چې کوم شعرونه وي هغه شریک کړئ د ملګرو سره په دې ناڅاپي افغان صاحب ډېره زیاته مننه زه چې کله م یو پروژې له لاړ شم مسیل تفریح له ځایه ما دا شعر دی افسر افغان ته ډالۍ او افسوس دا دی چې هغه دې ته نه رسي بس نن راته راورسېدی جي او دې سره ماته یو خبر راياده شي وبخښئ د قطع کلامۍ وایي پکې بلها رد و بدل شوی وي زما خبره چې تر یاره رسي دې خبره چې ما تر رسي نو هغه بل څه ته جوړ شوی نن به راته نیغ په نیغ ارشاد افسر افغان صاحب ته دا شعرونه ټول ډالۍ دي چې ستا یقین به یې ناخلي زه به تا ته ډېر ناشنا یم ستا یقین به یې ناخلي زه به تا ته ډېر ناشنا یم ګوره قام پرست یم ژوند پرست یم او ملا یم ډېر ښه شعر او چې جنګ کوي فساد کوي زه هغه مولا نه یم چې جنگ کوي فساد کوي زه هغه مولا نه یم چې غیر له جهاد کوي زه هغه مولا نه یم
ډېر ښه چې جنگ کوي فساد کوي زه هغه ملا نه یم چې غیر له جهاد کوي زه هغه ملا نه یم او ځکه سیاست کوم خو بل ته کافر نه وایم ځکه سیاست کوم خو بل ته کافر نه وایم دا کار اسلام آباد کوي او دا وقاص هم زمونږ ملګری دی په ناڅاپي کې دی په دغه ټپه باندې راغواړم چې اسلام آباد باندې مین شو یار کبرجن شو پیښور ته نه راځي نه ارشاد ډېره مننه غزل به سره شریک کوم یو څو شعرونه زما د لیونتوب قصې به چاته کې جانانه زما د لیونتوب قصې به چاته کې جانانه او زما د مینتوب قصې به چاته کې جانانه او دنیا نه به زه لاړ شم زما قبر ته به جاړي دنیا نه به زه لاړ شم زما قبر ته به جاړي زما د ظلمتوب قصې به چاته کې جانانه او بخیلم ستا د مینې په بل چا مې پیرزونه وه بخیلم ستا د مینې په بل چا مې پیرزونه وه زما د بخیلتوب قصې به چاته کې جانانه او هر چا سره بتلمه د هر چا مې احترام کړو هر چا سره بتلمه د هر چا مې احترام کړو زما د خسړیتوب قصې به چاته کې جانانه او ته ډېره ساده یې کلیواله یې کم عقله یې ته ډېره ساده یې کلیواله یې کم عقله یې زما د هوښیارتوب قصې به چاته کې جانانه او نیمو نیمو شپو کې چې وقاص له اشنا راشي نیمو نیمو شپو کې چې وقاص له اشنا راشي زما د ښکلي خوب قصې به چاته کې جانانه افسر صاحب دا عمران سعید یو شعر و عمران سعید راځه وایه څوک شعر وایي نن مقدم صبر د عمران سعید زما سرمنده زما پښتو زما سرمنده د نورې ژبې د لباس په شان دینه واه اگست په سپینو واورو کې په غر په سر باندې مو دا ټپه داسته ډالې کړو ډېره مینه په مسنجر مې د عمران سعید لګ را مخ تک د عمران سعید لګ را مخ تک دا د عمران سعید را دیو وای بیا ته وای دیو وای اے مال به چاګره به جانانه سره لاړ شي بس یو کفن په غاړه دنیا نه سره واه بوله راشه بنجاری درنجو تورا هو د زړه کمرې مې پتا ودان دینا او د زړه کمرې مې پتا ودان دینا وای ویل دی وی چې را میان شه اوس راته وایي چې زړه صبر کا میانا چې سیما 50 پاری ما په بیننګ خلکو مسپار میانا او بیچاره ته ویل جنان دي تور دی او ما پرړال دلې نه دی تور بوینا پرړال دلې نه دی تور بیچاره ته ویل جنان دي تور دی او شوي پیغور دی چې مې انور باندې یا ما جنان دي تور دی افسر سے انټرو دلته ورکا او پزړه مشنا غړاس کی سوځي نری سکار مې جبه او لرازینا سماج علم پکار نه ده بس چپی دی یو څه کتاب موبایل ورپسې زمانه قرض نه به خو دا شي وای دا شي مو ابا به د پیرامي په کله تاسو له وګړي ته د سړی باندې راځي ها زمو فرمان څخه ډیر فني او ډیر خوشاله زر کو لا سره کوم څه کوم افغان څه پسته ها ولې تاسو ورونه